السلام علیکم. کله چې زلمی هلکان یا پیغلې بلوغت ته داخليږي نو دوی په جسم کې مختلف تبدیلیان راځي. هارمونز کې تبدیلی راځي. دغسې وسره په مخ باندې اکثر دانې راخیږي. د اکثر پیغلو جنکو یا هلکانو په مخ باندې دانې راخیږي او د پریشانه شي، سرې دانې وي، هغې کې پیپ کېږي یا پکې استغان جوړ شي. نو د دې وجوهات څه دي هغه تاسو په دې ویډیو کې ښیم. لومړۍ وجه خو چې کوم ده هغه د هارمونز چې کوم دغه تبدیلي دي، هغه بدن کې چې کوم تبدیلیان راځي د بلوغت سره، یو خو دغه وجه ده. دویم داسې خوراک کول چې هغې کې ډېر زیات مرچکي مسالې وي یا ډېر زیات غوړوالی وي، یعنې جنک فوډ چې برګرې، شوارمې شوي، دا نور مصنوعي څیزونه چې دا ډېر زیات خوراک، یا مرچکي مسالو والا ډېر زیات خوراک کوله، یا ډېر زیاته خوږه استعمال کوله، یا چې چا قبض وي، خېټه سخته وي، معدې ټیک نه وي، بدهضمي وي، هغې ته هم د مخ دانې راخیږي. په وینه کې څه فرق راشي، وینه خرابه شي، نو دا هم یو وجه ده. زنانو چې کوم لیکوریا مسله ده یا مینسز ابنارمل شي، نو هغې دا هم یو وجه ده په مخ باندې د دانو راتلو. دغسې ځینې خلک چې په مخ له غونې دانې راشي هغه شوکوي، یعنې ماتوي، نو دا هم یو وجه ده د دانو خورېدو، دې سره ډېر زیاتې سیوا شي. نو دا خو اسباب دي. ګوره د دې نه بچېدو طریقې دا دی چې مخ په چیړی راسو، مخ سره به چیړی نه چې دانې در باندې راخیږي، نو دا طریقه ده چې تاسو به هغه چیړی نه، هغه په خپل حالت کې پرېږدئ. دویم به تاسو خوږه مکمل بندوئ او مرچکي مسالې یا داسې خوراک چې کوم بازارونو کې تیارېږي هغه به نه خورئ. تاسو که دا پرهیز تاسو نه کوئ نو بیا تاسو باندې به دوایي اثر نه کوي. خو که پرهیز تاسو وکئ او لږه دوایي استعمال کوئ نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو فرق محسوس کوئ. بل دې لپاره تاسو کریمونه مه استعمالوئ. دا د کریمونو کار نه، اصل کې دا د دننه بدن وجه ده، ستاسو د وینې وجه ده، معدې وجه، څنګه چې ما ذکر وکړو، نو دا اندروني وجه ده. د هغې لپاره تاسو خوراک کې تبدیلي راولئ، پرهیز وکئ او دوایي زه تاسو ته ښیم دا استعمال کړئ، نو انشاءالله ستاسو به سکن صفا سوتره شي او د دانې به ستاسو مخ نه ختمې شي. د ټول ناول خو تاسو سلفر صابون راځي، هومیوپیتھک سټور کې به تاسو ته میلاو شي، په هغې باندې تاسو مخ سهار ماښام وینځئ. بل صابون مه استعمالوئ، د سلفر صابون به تاسو استعمالوئ. د همدرد صافي سیرپ او د همدرد شربتي بزوري دا به تاسو استعمال کړئ. د دوران کې کم از کم یو سیرپ تاسو خامخا استعمال کړئ. دې سره هومیوپیتھک دوایي کاربوویج دا به 30 کې تاسو سره واخلئ او باربیریس اکوافولیم دا به تاسو 30 کې راواخلئ. دا دواړه دوايانې به تاسو لس کترې سهار ماښام استعمالوئ. صافي سیرپ په سهار کې استعمالوئ او شربتي بزوري به 2 ټایمه استعمالوئ. نو انشاءالله تاسو چې پرهیز وکړئ، دا دوايانې استعمال کړئ، څو ورځې کې دننه به تاسو انشاءالله ډېر زیاته بهتري محسوس کړئ، ستاسو مخ به صفا سوتره شي او د دانې به ستاسو مخ نه ختمې شي. امید ستاسو به ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.